طالبانو د امریکایي ځواکونو د نه وتلو په صورت کې د عجیبه تصمیم خبر ورکړ. طالب مشر ملا برادر د امریکا سره د هوکړې په اړه په دې اړه تازه څه ویلي دي، هیله ده مطلب تر پایه را سره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. ملا برادر وایي که امریکایان د ژمنې مطابق ونوځي نوی تصمیم به ونیسو. د طالبانو د سیاسي ډلې مرستیال ملا عبدالغني برادر خبرداری ورکړی چې که امریکایي ځواکونه پر وخت له افغانستان څخه ونوځي نو طالبان به نوی تصمیم ونیسي. ملا برادر له ایراني رسنۍ تسنیم سره په مرکه کې ویلي له امریکا سره کومه پټه هوکړه نشته او دغه هیواد د دوحې هوکړې له مخې افغانستان کې خپل سرتیري 8600 ته راکم کړي دي. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې له امریکا سره د طالبانو د هوکړې په دوه پټو ضمیمو کې له داعش سره د طالبانو او امریکا ګډه مبارزه او په افغانستان کې د امریکایي اډو مشروط پاتې کېدل منل شوي دي. صحیحون له امنیتي سرچینو معلومات ترلاسه کړي چې له 5 اډو څخه د امریکایي ځواکونو د وتو وروستۍ ادعا د طالبانو او امریکایي ځواکونو ترمنځ د دوحې د هوکړې پر اساس یوازې نمایشي او تر ایستونکې ده او تر اوسه یوازې هغه امریکایي عسکر له افغانستان څخه وتلي چې په کرونا ناروغۍ اخته وو. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ.